أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما د قیامت ته نږدې کېدو یو نښه دا ده چې د خلکو د منځونو نه به خشوع ختمه شي. ابو الدرداء رضی الله عنه حدیث ده، وی ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم اوریدلی دي أول شيء يرفع من هذه الأمة الخشوع حتى لا ترى فيها خاشعا، أو فيمكن أول ما يرفع من الناس الخشوع. سبحان الله. لقيامتي هنا خدارج منزل نبا خشوع. أبو الدرداء رضي الله عنه ويتي كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره إلى السماء. رسول الله من سر يورز ناسو بأسمان تدسترګي دي سونی یو دا خبره وکړه چې نږدې ده چې د خلکو نه به د علم واغستې شي هیڅ په وسلم پاتې نشي هندسي وخت به راشي. حدیث کې راځي چې به جبیر وایي چې د حدیث واورېدو یا د روایت واورېدو د ابو درداء نه وایي زه د عباده بن الصامت رضی الله عنه سره ملاو شو بل صحابي سره وایي ما ورته وایي چې الا تسمع الى ما يقول اخوك ابو الدرداء ستا ورور ابو درداء چې خبرې کې درته اورېدلي وایي ما ته وایي چې ولې څه وایي فاخبرته بالذي قال. نو عباده بن صامت ته سوي وی هغه خو د عام علم خبره کړي زه ته هغه علم هم خو شم کم چې با ولزي له خلکونه یعنی زبرته دا مسله بالکل تفصیلا بیان کوم اخو عام ویل چې علم به ختم شي کنه زه ته دا وایم چې ما د رسول الله چې دا موریدلی چې کم علم به ول ختمي. نو زه ډېر په دغه کې شم چې په شوق کې شم چې ما ته وي نو مې چې کوم عمل ما ته وي چې الخشوع ومنځ کې خشوع دا اولنی دینی عمل لږ د خلکو نه به ختمي. نو بیا ورته څه وایي وایي چې داسې وخت به راشي چې ته به جومات ته ورننوځې ان تدخل مسجد جماعه داسې جومات ته به ورننوځې چې به جمع منځونه به هلته کېږي غټ جومات به فلا ترى فيه رجلا خاشعا خو په دې غټ جومات کې به تا ته داسې څوک میلاو نه شي چې هغه به مونځ په ارامه کوي. دا حدیث امام ترمذي رحمه الله راوړی. سبحان الله څومره عجیبه حدیث دی. جومات ته به ورننوځې خو خشوع والا به تا ته میلاو نه شي. دا نه نن سبا بالکل ښکاره ده الا من رحمه ربي یا به ډېر کم خلک چې هغه به په ارام په اطمینان او په سکون سره لمونځ کوي جومات ته به ناوخته راوځي خشوع ختمه شوې په خپله منځ کې خشوع راولي. رب العالمین په قرآن کې څه وایي قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. هغه مؤمنان کامیاب دي چې په منځ کې خشوع په ارام په اطمینان په سکون سره لمونځ کوي. ځکه حدیث کې راځي عمار بن یاسر دا حدیث دی امام بن حنبل راوړی إن الرجل لا ينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته. کله کله یو سړی وي د منځنه سلام وګرځي روان شي ځان ستړی کوي او دسو کوي خو د دې منځه هغه لسمه حصه ورته میلاو شي پوره لمونځ کوي او میلاو ورته څه شي لسمه. دا څومره غټه تباهي ده دا څومره غټه خساره ده چې ته به ورځ کې 15 لمونځونه په جومات کې کوې او د هر منځه ته د لسمه حصه میلاوي. دې منځه څه پیدا شو بیا مخکې څه وایي یا تسعها کله ورته نهمه حصه کله ثمنها اتما سبعها وما شپږمه پنځمه څلورمه یا درېیمه حصه کله کله ورته نیمه حصه میلاو شي. د حدیث نه دا فایده راوځي چې تا ته ستا د منځه د اجر ستا د خشوع او ستا د اعمالو مطابق به تا ته میلاوي. کله چې د انسان ودرېږي رب العالمین سره په رابطه کې شي نو دقه د ده په ژوند کې ښکلی وخت لکه ته ټوله ورځ د دنیا لپاره منډې ووایې بیا راشي رب العالمین ته ودرېږي دا اوس ستا او د هغه د رابطې ټایم دی. نو شیطان دا نه غواړي چې دا قیمتي وخت په تا باندې صحیح واوري. او ځکه حدیث کې راځي چې کله دا مونځ انسان وکړي او په ښکلې طریقې وکړي نو دا مونځ ورته دوا کوي وایي حفظک الله تعالی کما حفظتني. الله دې ستا داسې حفاظت وکړي لکه څنګه چې دې زما وکړو. دا دوا مونځ کوي ګورئ او وایي چې کله په صحیح طریقه ونه کړي نو هغه ورته ضیعک الله کما ضیعتني. الله دې تا هم داسې تباه کړي لکه څنګه چې زه تباه کړم. الله دې تام دې ضایع کړي او دې دې سپک کړي لکه څنګه چې دې زه سپک کړم. دا لمونځ سپکاوی دی که الله دې کړي چې زر رکعته لمونځ کوې خو چې خشوع پکې نه وي د رسول صلی په طریقه نه هغه لمونځ پیدا صحیح شوه. ځکه دا خبره ځان سره یاده ساتئ چې د دې منځه په دې موضوع کې د منځه په دې موضوع کې خلک 15 قسمه دي. اولنی کس هغه دی چې هغه ظالم دی چې د اودس صحیح خیال نه ساتي د منځه د ټیم خیال نه ساتي د جمع خیال نه ساتي د ارکانو خیال نه ساتي د واجباتو خیال نه ساتي. دویم کس هغه دی چې د ټیم خیال ساتي د حدودو خیال ساتي د ظاهري ارکانو خیال ساتي د اودس خیال ساتي خو دغه د چې وسوسې او سوچونه به بل ځکه کوي. نه دی هغه ولینی پسې څه دی
لږ راکته نه گزاره کوي دا کنه. دریم کس هغه دی چې د حدودو د ارکانو خیال ساتي او د دې وسوسو دفاع کوي. شیطان چې د کوم وسوسې راوړي کنه دا غي دفاع کوي، نه دې پر خپل دفاع کې مشغولي. موږ دا اول نو د اخر پورې دې څه کوي په منځ کې د په دغه جهاد کې د شیطان خلاف. څلورم کس هغه دی چې د منځ د حقوقو د ارکانو د حدودو او د دې هر څه خیر وساتل او ټول سوچ په منځ کې د چې سجده صحیح ولګي، رکوع صحیح ولګي، منځ چې کوم سنت دي هغه زه پوره کم، په دې کې چې سویل وړي هغه په صحیح طریقو کوم چې زما د مونږ د رسول صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې شي. د ټول نه غوړه کوي هغه انسان دی چې په منځ باندې ودرېږي، د حدودو خیال ساتي، د ارکانو خیال ساتي، د شروطو خیال ساتي، وسوسې او د هر څه لري کی. فرق په دوه باغنور کې څه دی؟ فرق دا دی خپل زړه روالي رب العالمین ته کوي، لکه دې چې الله ته ګوري دې مونږ کوي. او که دغه درجه کې نه نو دې په زړه کې سوچي چې الله ماته ګوري، یعنی په دغه ټیم کې د خالص رابطه د چا سره د رب العالمین سره. او دې مؤمنان به ډېر کم وي. الله سبحانه وتعالی دې موږ په دغو کې شمار کړي. عجیبه حدیث ته وایم، کله چې انسان ودرېږي الله ته په منځ کې نو الله سبحانه وتعالى ويجي ارفعوا الحجاب بيني وبين عبدي، زما ودي بنده